محترم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ اساس د ژوند امام دی. څنګه چې یو مقتدی په امام پسې تابع وي چې امام سجدې له نوي تللی مقتدی هم سجدې له نشي تللی، چې امام رکوع نوي کړي نو دا رنګه مقتدی هم رکوع نشي کولی. که امام سجدې لذي نو مقتدی به هم سجدې لذي، که امام رکوع لذي نو مقتدی به هم رکوع لذي. که اوس چېرته امام یو رکن ادا کوي او مقتدی بل رکن ادا کوي نو آیا د مقتدی دغه موز نه قبلېږي. دغه شان محترم الله جل شانه موږ او تاسو ته یو خوږ پیغمبر را لېږلی دی، د ژوند یوه نمونه یې را لېږلې ده. که چېرته موږ او تاسو د دغه پیغمبر په نقش قدم روان شو، د دغه اتباع وکړو نو یقینا دا به د الله جل شانه په نیز باندې قبول وي. او که چېرته موږ او تاسو د خپل خوږ پیغمبر اتباع نه کوو محترمو نو بیا به زموږ او ستاسو دنیا او آخرت دواړه برباد وي. الله جل شانه دی اول ما ته به تاسو په دې خبره باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اخلاق باندې منور او مالامال وګرځي. وما علینا الا البلاغ.